قدرمنو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی موږ او تاسو دپاره د خوشحاله ژوند، د آرام او پرسکون ژوند چې په هغې کې د خوشحالۍ احساس وکړو، ټول اسباب موږ ته په خپل بدن کې راکړي دي، خو موږ خوشحالي د بهر نه غواړو. موږ ته یې دا وړتیا راکړې چې خپله د خپل د خوشحالیو لامل کیدلی شو، خو موږ بیا هم خوشحالیانې د نورو نه غواړو. تاسو پوهیږئ ولې؟ ځکه چې موږ سره د دې چې ټول شیان موږ پورې اړه لري، موږ په دې رازونو باندې نه پوهیږو، او که پوهیږو په سمه توګه ورته پاملرنه نه کوو. نو نن راځئ چې د خوشحاله ژوند یو د مهمو رازونو نه تاسو سره شریک کړم. تاسو ترې کار واخلئ او خوشحاله ژوند خپله ځان ته پخپله مسبب شئ او ترلاسه کړئ. د خوشحاله ژوند لومړی راز دا ده چې کله هم چې ته یو د خیر ښېګڼې کار یا یو نیک عمل چې دې سره د نورو دپاره ګټې نغښتې وي ته ترسره کوي، او عملاً وینې چې یو بل پرې خوشحالیږي، د هغې کار پرې ښه کېږي او هغې ته سهولت ایجادېږي. نو کله هم چې د خیر ښېګڼې کار ترسره کوي، دا د الله د رضا دپاره ترسره کوي، او ته دا تمه مه لره چې مقابل لوری به زما نه د دې کار په بدل کې مننه وکړي یا به راځي او ما نه تشکري کوي. دغه تمه مه لره، ځکه چې که چیرې ته د اشخاصو نه دا تمه ولرې او هغوی دا کار ونه کړي، نو سره د دې چې تا د خیر ښېګڼې کار کړی، ته باید خوشحاله وي، خو ته بیا په داسې حالت کې د خفګان او د نارامتیا احساس کوي. نو د خیر ښېګڼې کارونو په کولو سره نیت دې د الله د رضا دپاره ولره، د مقابل لوري نه د مننې او د تشکرۍ غوښتونکی مه اوسه او دا تمه مه لره. نو ته به په هر حال کې خوشحاله ژوند ولرې او چیرې به هم په دغه عمل سره د خفګان احساس نه کوې.